د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه او وخت مو پخیر. ستاسې پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکي. نن په ټول هیواد کې د فایبر نوري انټرنیټ خدمات قطع کیږي. اسلام آباد کې د افغان سیاسي جریانونو او فعالانو ناسته پیل شوه. ایټالیا افغانستان کې د روږدو درملنې لپاره 2 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. چین له افغانستان سره د اوروژنې وسایلو او ظرفیت لوړونې ژمنه کړې. د ایران امنیت شورا اعتراف کړی چې له اسرائیل سره په جګړه کې افغانانو له هر چا زیات د ایران ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. نن په ټول هیواد کې د فایبر نوري انټرنیټ خدمات قطع کیږي. شال ټلویزیون ته سرچینو تایید کړي چې د طالبانو حکومت د مشر له نهایي پریکړې وروسته به نن شپه په ټول هیواد کې د فایبر نوري انټرنیټ پرې کیږي. تر دې وړاندې د بلخ رسنیز دفتر ویلي و چې یاده پریکړه د منکراتو د مخنیوي په توګه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د نوري فایبر له شبکې سره د وصل کېدو او پراختیا لپاره سلګونه میلیونه ډالر پانګونه کړې او له دغې لارې زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. همداراز نوري فایبر د افغانستان او نړۍ ترمنځ د وصل اصلي لار بلل کیږي چې له بندېدو سره به د افغانستان او نړۍ ترمنځ تجارتي اړیکې هم زیاتې کمزوري شي. دغه پریکړه په شفاهي ډول نږدې 2 اونۍ وړاندې کندهار کې د زونونو والیانو په غونډه کې شوې چې پکې د بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار والیانو ګډون درلوده. اسلام آباد کې نن د افغان سیاسي جریانونو او فعالانو ناسته پیل شوه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یووالي او باور تر سرلیک لاندې د طالبانو حکومت د مخالفانو غونډه پیل شوه. دا غونډه د افغانستان لپاره د ښځو بنسټ او د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په نوښت نن پیل او 2 ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو برخو د سیاسي جریانونو استازو او مشرانو ګډون کړی. د غونډې جوړونکي وایي چې موخه یې د باور، سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا او د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د لید د طرحې لپاره لارې چارې لټول دي. تنظیمونکي وایي چې د باور رامنځته کول او متقابل تفاهم د دې خبرو اترو اصلي محورونه دي. که څه هم د طالبانو حکومت په دې تړاو رسماً څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو مخالفت کړی دی. ایټالیا افغانستان کې د روږدو درملنې لپاره 2 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اماني صندوق اعلان کړی چې ایټالیا په افغانستان کې د روږدو د درملنې له مرکزونو سره 2 میلیونه یورو چې 2.3 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. ورته مهال په کابل کې د ایټالیا سفارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د روغتیا برخې ملاتړ ته ژمن دي. د خوړو او کرنې سازمان افغانستان کې د ممیزو د تولید 115 مرکزونه جوړوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې پلان لري په ټول هیواد کې د ممیزو د تولید 115 مرکزونه جوړ کړي. یا سازمان ویلي چې دا مرکزونه به د نړیوال بانک په ملاتړ جوړ شي چې هر یو مرکز به د 15 ټنو ممیزو ظرفیت ولري. د خوړو او کرنې سازمان زیاته کړه چې دا مرکزونه به په اصولي توګه د انګورو د وچېدو زمینه برابره کړي او له حاصلاتو وروسته به د ضایعاتو په کمولو کې مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د انګورو حاصلات په دوبي کې راټولیږي او معمولاً ژر له منځه ځي. چین له افغانستان سره د اوروژنې وسایلو او ظرفیت لوړونې ژمنه کړې. کورنیو چارو وزارت پیښو سره د مبارزې او اوروژنې لوی رئیس حافظ نورالله انصار د چین هیواد د جیانګسو ایالت د ژغورنې برخې له مسؤل دادي سره وکتل. پیښو سره د مبارزې او اوروژنې لوی رئیس حافظ نورالله انصار د یاد ریاست د منصوبینو د وړتیا لوړولو په برخه کې د چین هیواد له همکاریو مننه وکړه او وی ویل چې د زلزلو، سیلابونو او هر ډول طبیعي پیښو پر مهال د زیانونو د کمولو لپاره عصري وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلي دادي ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د دې ادارې له منصوبینو سره د وسایلو، تجهیزاتو او د تحصیلي زمینو د برابرولو په برخه کې مرسته او همکاري ته دوام ورکړي. د افغانستان او ایران کلنۍ سوداګري نږدې 1 میلیارډ او 606 میلیون ډالرو ته رسیدلې.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټول ارزښت 1 میلیارډ او 606 میلیون امریکایي ډالرو ته رسیدلی. هغه ویلي چې له دې جملې یوازې 14 میلیون ډالر د افغانستان صادرات جوړوي او پاتې نږدې ټولې واردات دي. د معلوماتو له مخې د افغان صادراتو عمده توکي ممیز، پنبه، غیر الکولي مشروبات، بادام، کونځلې، وچ زردالو او یو شمېر نور کرنیز محصولات بلل شوي دي. خو د وارداتو برخه کې بیا ډیزل، پیټرول، لسون ګاز، سیمنټ، د اوسپنې څادرونه، د موټرو پرزې، هګۍ او ګڼ نور لومړني توکي شامل دي. له ډبرو سکارو او بایوماس څخه د برېښنا د تولید یو شمېر پروژې اعلان شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې له ډبرو سکارو او بایوماس څخه د برېښنا د تولید څو پروژې پانګونې ته چمتو دي. د خبرپاڼې پر بنسټ د ډبرو سکارو څخه د برېښنا تولید پروژې د بغلان په خنجان او دشت خواجه الوان، د بامیان په کومرد او سیغان، د بلخ په شولګر او چشمه شفا او د هرات په کرخ ولسوالیو کې او همداراز له بایوماس څخه د برېښنا تولید پروژې د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې پانګونې ته چمتو دي. د راپورونو له مخې له دې پروژو د برېښنا د تولید ظرفیت 1680 میګاواټو ته رسیږي. د ایران امنیت شورا اعتراف کړی چې له اسرائیل سره په جګړه کې افغانانو له هر چا زیات د ایران ملاتړ وکړ. ایران د ملي امنیت شورا منشي وایي ډېری هغه خبرونه چې له اسرائیل سره د افغانانو د همکاریو په اړه خپرېدل ناسم او د روانې جګړې برخه وو. علي اکبر پور جمشیدیان ویلي په 12 ورځنۍ جګړه کې تر هر چا ډېر افغان ولس او د طالبانو حکومت د ایران ملاتړ وکړ. نوموړي همداراز ویلي هغه افغانان چې له اسرائیل سره یې اړیکې درلودې شمېر یې خورا لږ و چې بیخي د یادولو وړ نه دی. د هغه په وینا اسرائیل غوښتل په دې کار سره د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ اختلاف پیدا کړي. روسیې د خپل هوایي حریم د دفاع لپاره د جدي اقدام ګواښ وکړ. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان دیمیتری پیسکوپ ویلي چې که هر هیواد د روسیې له هوایي حریم څخه سرغړونه وکړي یا د روسیې الوتکو د راپرځولو هڅه وشي، مسکو به سخت او واضح غبرګون وښیي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د ناټو سرمنشي مارک روته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان ملاتړ کړی چې ویلي و که روسیې الوتکې د ناټو هوایي حریم ته داخلي شي باید وویشتل شي. نوموړي ویلي چې روسیه یو خپلواک هیواد دی او که هر څوک یې پر حریم تیری وکړي بې ځوابه به یې پرېنږدي. چین او شمالي کوریا د نورو هیوادونو پر وړاندې ګډ دریځ اعلان کړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیري چوی سون هوی پرون په بیژینګ کې د کتنې پر مهال ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه به د نورو هیوادونو د نفوذ پر وړاندې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو د سیمه ییز ثبات، ګډو همکاریو او نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا ژمنه کړې ده. ځینې کارپوهان وایي چې شمالي کوریا غواړي ځان یو فعال او په اغیزمنو نړیوالو شخړو کې یو لوبغاړی وښیي، نه یوازې یو منځوي هیواد. د دې لپاره چې له بندیزونو او فشارونو سره مقاومت وکړي د چین ملاتړ اهمیت لري، خو بلخوا چین هم خپل نفوذ په سیمه کې زیاتول غواړي. چین کې د کرنې پخوانی وزیر د رشوت اخیستلو په تور پر اعدام محکوم شو. د چین کرنې او کلیوالي چارو پخوانی وزیر تینګ رینجیان د رشوت اخیستو په تور د جیلین ولایت محکمې په اعدام محکوم کړ. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د کرنې پخوانی وزیر له 2000 بیا تر 2024 کال په ټولیز ډول څه باندې 30 میلیون ډالر نقد او یا هم د ملکیت په ډول اخیستي دي. په راپور کې راغلي چې د چینګ چون محکمې د پخوانی وزیر د مرګ سزا 2 کلونو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ چې د رشوت پر ضد سخت عمل کوي وایي اداري فساد د چین کمونیست ګوند لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی او په مسلسل ډول زیاتیږي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت